سلامونه، وخت مو په خیر. ستاسو د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې کولی شو د خپل کاروبار مدیریت لپاره په ایگزیکټ سیستم کې ځان ته ډیټابیس پرانیزو. د دغه چارې تر سره کولو لپاره لومړی ایگزیکټ سیستم پرانیزو او په لومړۍ پاڼه کې کولی شو چې د سیستم ژبه بدله کړو چې موږ له دغه برخې نه ژبه پښتو ټاکو. د ژبې له ټاکلو وروسته په نوي ډیټابیس برخه باندې کلیک کوو او کله چې په بله پاڼه کې دغه فورم پرانیستل شو، اړتیا ده د شرکت اړوند معلومات پکې ولیکو، لکه د شرکت نوم، د شرکت پته، برېښنالیک او د موبایل شمیره، او په پای کې په راتلونکي باندې کلیک کوو. په بله پاڼه کې کتلی شو چې سیستم په اتوماتیک ډول باندې 3 کرنسۍ ټاکلي دي. که موږ غواړو چې یو نوی اسعار یا کرنسۍ سیستم ته ور ډیره کړو، په دغه برخه کې په نوي اسعار باندې کلیک کوو او کله چې موږ ته دغه پاڼه پرانیستل شوه، په لومړي سر کې د کرنسۍ نړیوال نوم، په دومه برخه کې د کرنسۍ محلي نوم او وروسته د یوې یورو نرخ په افغانۍ او د یوې یورو نرخ په ډالرو باندې هم لیکو او په خوندي باندې کلیک کوو. چې دغه چارې تر سره کولو سره موږ وتوانیدو یوه بله کرنسي په سیستم کې ور ډیره کړو. یو ځل بیا په راتلونکي برخه باندې کلیک کوو او د خزانې برخې ته راځو. په دغه برخه کې کولی شو د سرمایې کچه وټاکو چې سیستم په اتوماتیک ډول باندې 100,000 افغانۍ او 10,000 ډالر لیکلي دي. موږ کولی شو دغه مقدار کم یا ډیر کړو او په پای کې په راتلونکي برخه باندې کلیک کوو. په څلورمه یا ډیټابیس برخه کې کولی شو وګورو چې زموږ وسنی ډیټابیس به په سی ډرایو کې خوندي وي، چې دغه ډرایو ډیر امن نه دی او که زموږ کمپیوټر او وینډوز ته کم زیان ورسیږي نو موږ به خپله ډیټا له لاسه ورکړو. د دې لپاره چې دغه ډیټا مو له منځه لاړ نشي، په لټولو باندې کلیک کوو او کله چې دغه برخه پرانیستل شوه، له سی ډرایو پرته یو بل ډرایو ټاکو، مثلا ډي ډرایو، او په دغه ډرایو کې یو نوی فولډر جوړوو. هغه فولډر ته نوم ورکوو او په سلیکټ فولډر باندې کلیک کوو. چې له دغه چارې سره موږ وتوانیدو له سی ډرایو پرته ډي ډرایو د ډیټابیس د خوندي کولو لپاره وټاکو. وروسته د اډمین نوم په ځای کې د مدیر نوم لیکو، لاندې راځو او د پټ نوم په ځای کې پټ نوم لیکو. مخامخ په سترګه باندې کلیک کوو ترڅو اطمیناني شو او خپل پټ نوم مو له یاده لاړ نشي. لاندې د پاسورډ تاییدولو برخه کې یو ځل بیا پټ نوم لیکو او په جوړولو باندې کلیک کوو. چې له دغه چارې تر سره کولو سره موږ وتوانیدو یو نوی ډیټابیس په ایگزیکټ سیستم کې د خپل کاروبار ودې لپاره او مدیریت لپاره رامنځته کړو. او اوس مهال که غواړو چې دغه ډیټابیس خلاص کړو، پر ډیټابیس باندې به کلیک کوو او کله چې د پاسورډ برخه راغله، هلته به خپل پاسورډ لیکو، په ننوتلو باندې کلیک کوو او له دې چارې سره موږ وتوانیدو چې خپل ډیټابیس ته دننه شو. په دې ویډیو کې مو دا زده کړل چې په څه ډول باندې کولی شو په ایگزیکټ سیستم کې یو نوی ډیټابیس جوړ کړو. له پاملرنې مو ډیره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.